عثمان ابن عفان رضی الله تعالی. د عثمان په نوم باندې ډېر صحابه کرام دي ښه، خو دا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی څوک یاد کړي نه مطلقاً بس دغه حضرت عثمان خلک یادوي چې دا دی. ډېر تفصیل دی صحابه کرامو په یو نوم باندې دنیا صحابه کرام. نو دا داسې او ډېر نومونه داسې دي چې موږ له نه راځي، صحابه کرام اصل نومونه موږ له نه راځي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه څونه مشهور دی، د هغه خپل نوم عبدالرحمن ابن صخر دی. څه عبدالرحمن ابن صخر دا د هغه نوم دی. نو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دا ډېر نیک او ډېر زیات متقي، ډېر زیات پرهیزګار، ډېر زیات باحیا او ډېر زیات سخاوت والا صحابي. دوه څیزونه د ډېر زیات مشهور صحابه کرامو کې ټول صفاتو په هر صحابي، خو صفات په داسې وو لکه څنګه چې د حضرت ابوبکر صدیق صاحب صداقت او د نبي علیه السلام سره ملګرتیا هغه مشهوره وه، صدیق و که نه، او څنګه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حق پرستی او عدالت عدل و انصاف هغه مشهور و. ټول صحابه کرام عادلانو، ټول صادقانو، خو دا پکې مشهور په دغه صفت کې. دغه شان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغې دوه صفاتو چې په هغې کې ډېر زیات مشهور و. یو هغه ډېر زیات سخي و، سخاوت و پکې، بل ډېر زیات حیا و پکې. سخاوت یې خو دونه زیات و چې په خپله مالدار و، ډېر زیات ډېر غټ تاجر و حضرت عثمان رضی الله تعالی. یو ورځ تاسو په مخکې ما واقع کړې وه، د شام نه تجارتي قافله راتله که نه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې زر اوښان وو، دلته به مسلمانانو باندې قحط راغلی و او د خوراک ورسره څه نه وو. چا ورته وي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زر اوښان دي، هغه را روان دي، قافله ده، او په هغې باندې هر قسمه وریجې هم پې شته، غنم هم پې شته، هر څیز دی پې د خوراک اشیاء خوردونوش پکې ټول پکې دي که نه. ته داسې کار وکړه چې حضرت عثمان صاحب ته ووایه چې یاره دا څیز په مونږ باندې راخرڅ کړي، مونږ به له پیسې ورکړو، په ګټه به یې ترې والو. او ویې ټیک ته عثمان خبره مني، ډېر سخي سړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړو په حضرت عثمان صاحب پسې، ورته یاره ستا تجارتي قافله را روانه ده، نبي علیه السلام امت ته ډېر زیات تکلیف دی او قحط دی، او ته دا زر اوښان خپلې قافلې په ما باندې راخرڅ کړه، زه به د بیت المال نه د خزانې نه بدله په دې باندې لږه ګټه درکړم، خیر دی. یو درهم ګټه به دله پې درکړم. څومره؟ یو درهم. بس هغه ورته یاره دا ګټه دې لږه ده، په دې خو زه نه خرڅوم، په دې ګټه باندې زه نه خرڅوم. نو هغه ورته نه بیا بس وایي نه خرڅوم، ګټه کمه ده. وایي ښځه وایي 2 روپۍ ګټه وه، 2 درهمه په یو څیز باندې ګټه درو. وایي نه، وایي دا هم کمه ده. بیا یې ورته وایي داسې کار دی چې د یو څیز ډبل ګټه به دله درکړو، یو څیز دې په 10 اخیستی موږ یې نه په 20 والو. بس هغه ورته دا هم لږه ده. بس سړي له قار ورغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، هغسې هم غوسه ناک و چې قار ورغی. حضرت عثمان صاحب یې دې ځای نه ونیو، مضبوط داسې ودرو، او ته یې وایي ته نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې څومره سخاوت والا وي، دا په تاسې چلو شو. اوس موږ سره دا قصې کوي چې موږ نه یو څیز په ګټه غواړو، ته یې راله نه راکړي. حضرت عثمان صاحب ورته په ژړا شو، ورته ویې ګوره ته ماله د یو څیز یو په ډبل ګټه راکړي، یو څیز مې په روپۍ اخیستی تی په 2، یا په روپۍ مې څیز اخیستی تی رانه په 3 علي. خیال دی دونه ډېره ګټه مال لا کې، خو ستا دا ګټه کمه ده د هغې ذات نه چې هغه ماته ویلي چې تا یو څیز هغه زما د رضا دپاره ورکړې، زه دله یو په 10 درکوم، یا یو په 80 درکوم، یا یو په 900 درکوم، ګینې بې حسابه درکوم. نو په تا یې در خرڅ کړم که په هغه ذات یې ور خرڅ کړم. بیا ورته حضرت عثمان صاحب وي چې لاړ شه، دا زر اوښان دي، دا ټول د مدینې منورې په خلکو باندې زما له طرفه صدقه که، دا ټول صدقه که، ټول دونه څیز پکې پرېږده. یو پیره حضرت عثمان صاحب په کور کې و که نه، داسې واړه واړه کورونه وو د هغې. نو مال و دولت خو سره ډېر زیات، یو سوالګری راغلی نبي علیه السلام ته یې مال سره که، او زه ډېر زیات محتاج یم، ما ته دا تکلیف دی، ما ته دا تکلیف دی. نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل هغه مخامخ کور درته ښکاري؟ وایي او یا رسول الله. وایي دا ور وټکوه ورشه. یو سړی به روزي هغه ته وایي چې مال سره که، نبي علیه السلام رالیږلی یم. د حضرت عثمان صاحب کور یې ورته وښود. هغه سړی لاړو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته، او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دننه کور کې ناست دی. اوس خبرې خو راځي، دا واړه واړه کورونه یي که نه، د دې نه خبرې بهر راوځي. نو هغه ورته وایي چې حضرت عثمان صاحب دننه لګیا دی، د خپلې ښځې سره یې جګړه ده. ورته وایي د خدای مسلمانې، تا بېګا په ډیوه کې بتي نه ده، بتي
هغه د سیوا اچولې وه نو یې تیل ډېر سوځولي دي بتي دې پکې سیوا اچولې وه اوږده بتي دې پکې اچولې وه نو بتي چې څونه غټه وي که نه دونه تیل ډېر راکاږي بتي هم زر زر سوځي نو تا بتي وړه اچولې وه دې دپاره چې دا تیل لږ کم سوځېدلی دی پړه کې سوچ کې چې دا نبي علیه السلام چاله راولېږلم دا خو دونه ایک نمبر کنجوس دی چې دې سړي له راولېږلم چې د هغه په دې جګړه د ښځې سره یاره بېګارې دا باتي ولې سیوا اچولې وه لکه یو سړي ته چې وې چې موبایل دې فل شوی دی تا د فل چارج نه پس بیا ولېږدلی دا خو بجلي ضایع کوي هغه به وایي چې یاره دا دی څه کوي یا زیرو بلب ترې لګولی دی او دا ولې یو 15 منټه پې د پاس شو او ته له اوسه پورې نه یې راپاڅېدلی زیرو بلب ته م لګولی دا خو خرچه راځي په دې پسې د هغه له ډېر قهر ورغی چې نبي علیه السلام په چا پسې راولېږلم دا خو په خپله داسې دی چې یاره په یو باتی باندې خفه کېږي خیر خو بیا یې د نبي علیه صلات وسلام حکم دی راشه هسې خو ورته ور وټاکوه که نه زړه خو به دې برابر شي مطمئن چې ور یې وټاکوه حضرت عثمان رضی الله تعالی راووتو ورته ګوري یاره وایي داسې کار د نبي علیه السلام رالېږلی یم وایي ما زه محتاج یم او که څه د سري وایي ماله راکړه هغه ته یې دلته ودرېږه کور ته لاړو دا دواړه لاسونه یې سرو زرو نه ډک کړه دواړه لاسونه او سړي یې راویسته وایي جولۍ که او جولۍ کې ورته ور واچول او ته حیران دی داسې ورته ګوري لکه مسلمانه وایي ورېږه یو خبره ته کوم وایي څه وی وایي دننه د کور کې د کور واله سره په یو بتی باندې جګړه ده چې تاسو بېګا اسراف کړی دی او ما له دومره سره زر راکړه دا ستا مسله ستا په طبیعت زه پوه نه شوم دا څنګه طبیعت دی هغه ته نه ته نه پوهېږي په دې مسلو باندې هر چې هغې څیز باندې زه جګړه کوم هغه څیز ما استعمال کړی دی د هغې د استعمال به ما نه الله جل شانو تپوس کوي او دا خو د الله څیز دی الله له مې ورکړو په دې خو ما ته نور ارڅه میلاویږي په دې ما ته نور ارڅه میلاویږي دې ما نه الله تپوس نه کوي د هغې خو ما نه الله جل شانو تپوس کوي داسې سخاوت والو که نه د هغه د سخاوت یوه واقعه واورې حیران وشو خیر خبره مې دا کوله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی حضرت عمر رضی الله تعالی ته وی چې دا ټول هر څه ویسه د زر اوښان چې کوم را روان دي دا ټول د مدینې منورې په خلکو باندې صدقه کا دا قصه ختمه شوه اوس د نبي علیه السلام وفات شوی ابوبکر صدیق صاحب وفات شوی د حضرت عمر صاحب دور د شپې عبدالله ابن عباس صاحب خوب ولیدو په دغه ورځ باندې چې دا اوښان صدقه شو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خوب ولیدو نبی علیه الصلاة والسلام په جنت کې دی او سپین اس باندې نبی علیه السلام سور دی او شین لباس نبی علیه الصلاة والسلام اغوستی دی او ډېر په تادی کې دی نو ما د اس هغه واګې ونیولې یا رسول الله وایي ډېره موده شوې ده ته خو زموږ نه تللی بیا د ملاقات نه دی کړی لږ راته ودرېږه لږ ټایم را الله که ملاقات کوم تا سره او ته ابن عباس ما سره ټایم نشته ناوخته دی راباندې یا رسول الله چېرته یې زونه په تادی کې وایي پرون حضرت عثمان صاحب صدقه کړې ده د هغې په بدله کې الله جل شانه د یو حوري سره د حضرت عثمان صاحب نکاح په خپله تړي ټول انبیا کرام حاضر شوي ما ته ناست دي انتظار کوي هغې دعوت لزم وي هغې مجلس ته حاضرېږم ټول خلک وایي څه دي انبیا کرام راغلي حضرت عثمان صاحب نکاح الله د چا سره تړي د یو حوري سره د هغې صدقې د وجې نه ټول انبیا حاضر دي څوک یې تړي دا نکاح الله یې په خپله تړي او صرف ما ته انتظار دی زه ځمه دعوت ته ته ما سره ټایم نشته حضرت عثمان صاحب نکاح لزم داسې عجیبه نبی علیه صلات وسلام بیا مرتبې ته ګوره داسې سړي الله څنګه مرتبه ورکوي داسې سخاوت و نبی علیه صلات وسلام حیا د نبی علیه صلات وسلام هغه مرتبه دونه چوته د حضرت عثمان صاحب که نه چې نبی علیه صلات وسلام یو ورځ په غزوه تبوک کې تقریبا نبی علیه صلات وسلام له اعلان یې وکړو چنده راوړی نبی علیه السلام جهاد لزو حضرت عثمان صاحب دا لمن د سرو زرو ډکه کړې وه که نه نور هم ډېر څیزونه و صرف سره زر دومره لمن یې ډکه کړې وه او ټول یې راوړو د نبي علیه السلام په لمن کې ور واړوله نبي علیه صلات وسلام مبارک هغه دغه چې کوم که نه هغه سره زر هغې داسې راواغسته په دې لاس کې داسې ایسته داسې مونږ کوو که نه د یو څیز سره لوبې داسې به ایسته او بیا به راپرېوته په جولل او ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم نن نه پس کو حضرت عثمان صاحب هر څه کوي د قیامته پورې که نه هر څه ورته معاف دي وایي چې ته څه کوې بس هغه تا ته معاف دي دا خو نبي علیه صلات وسلام ته الله فرمایي لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر ای نبي علیه السلام الله چې ته مخکې دې څه کړي او څه به مخکې کوې هغه ټول تا ته معاف دي دا خو د نبي علیه صلات وسلام خصوصیت و او نبي علیه صلات وسلام الله جل شانه داسې عجیبه کار و که نه چې نبي علیه السلام وفرمیل چې حضرت عثمان صاحب نن نه پس سم کوي که نه ده ته به الله هېڅ سم نه وایي په هغې باندې چې هر څه کوي که نه ته معاف دي داسې عجیبه دا یو اعتراض جواب هم دی بل استاذ په تاریخ کې ویلو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ټولې دنیا نه نسخې راټولې کړې وې هغې ټولې سوځولې د قرآن مجید صرف یوه نسخه یې پرېښوه نو چا اعتراض وکړو
د قرآن مجید نسخې سوځول د ده لپاره جایز وو؟ نبي علیه السلام فرمایل ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، نن ورځې نه پس چې عثمان صاحب سم کې الله جل شانو ته معاف کړي، چې الله جل شانو ته هر څه معاف کړي، زما او ستا پکې څه کار دی؟ نه رسېږي په دې خبره باندې. دا د حضرت داسې درجه وله الله او داسې مقام وله الله ورکړی. دا مختصرا صرف یو څو خبرې کوم. الله جل شانو او حیا یې دونه وکړه، دونه حیا او دونه پاک انسان حضرت عثمان صاحب. دوه کسان په صحابه کرامو کې داسې وو چې هغوی وي چې د جاهلیت په زمانه کې مونږ نه شراب څکلي نه هم چېرته زنا کړې. یو ابوبکر صدیق صاحب یو حضرت عثمان صاحب د جاهلیت په زمانه کې هم چېرته وایي مونږ دا نه دي. داسې لوی خلک داسې پاک، ځکه حیا یې دونه وه. نبي علیه صلات وسلام وفرمیل که نه چې یو لورې وله ورکړه هغه وفات شوه، بیا بله لورې وله ورکړه هغه هم وفات شو. نبي علیه السلام سترګو نه اوښکې روانې وي، وایي که زما چېرته 100 لوڼه وی که نه 100 او یوه وفات کېدی حضرت عثمان له ما دا ټولې به مې وله ورکړی وې نمبر په نمبر باندې. دونه باحیا انسان حضرت عثمان. نبي علیه صلات وسلام ناست په مسجد نبوي کې نبی علیه صلات وسلام د دې پتون نه دا لنګ داسې چوت شوی، د پتون نه دا لنګ د نبي علیه صلات وسلام چوت شوی. نو حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغی، نبي علیه السلام هغه شانتې ناست و. حضرت عمر صاحب راغی، هغه شانتې ناست و. خو چې کله حضرت عثمان صاحب راغی، نبي علیه السلام زر ټیک شو، داسې کېناست. نبي علیه السلام ټیک کړو ځان، پتون باندې خپله هغه کپړه ور واچوله. حضرت عایشې تپوس کړو یا رسول الله ما د لرې نه کته تا ته زما بابا راغی، تا په ځان کپړه سټ نه کړه. بیا عمر فاروق راغی، تا کپړه سټ نه کړه په ځان باندې. کله چې عثمان راغی تا زر کپړه برابر کړه. دا ولې؟ نبي علیه السلام فرمایل د کم عثمان نه چې د جنت فرشتې حیا کوي، زه ترې ولې حیا ونه کړم؟ د نه خو فرشتې هم حیا کوي. دا داسې انسان، داسې لوی انسان او داسې بهترین انسان، زبردست انسان. الله جل شانو له کرامات څه ورکړه؟ تاسو ته پته شته؟ کرامات یې دا و چې انسان انتهایي پاک و که نه د ګناهونو نه، معمولي ذره برابر ګناه هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه چا نه وه کتلی چېرته شوی وه. انتهایي پاک، انتهایي باحیا انسان. انسان چې څونه باحیایي که نه، نو په زړه باندې داغونه نه وي تور. د سترګو او د زړه خپل منځ کې یو کنیکشن دی. سترګې صرف بصارت کوي او زړه بصیرت کوي. څه کوي؟ بصارت صرف ظاهري لیده او زړه څه کوي؟ هغه باطني لیدل کوي. نو مونږ چې وایي دې سړي ته خو یاره دا کشف ورته وشو، دا کشف نه وي، په سترګو باندې دا څیز ویني، خو هغه سترګو هغه څیز چې کوم دی هغه زړه ته کوشي، نو هغه اصل حقیقت ته څیز ورته معلوم شي. اوږد تفصیل دی، تصوف باب بحث دی، بیا به چېرته وکړو انشاءالله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ورځ په مجلس کې ناست دی په خپل دور خلافت کې، او یو سړي چېرته بار بدنظري کړې وه، چېرته زنانه ته یې کتلو چې هغه را داخل شو که نه مجلس ته. حضرت عثمان صاحب ورته داسې وکته، بس هغه کېناستو. حضرت عثمان صاحب وي ويدخل احدكم وفي عينيه اثر الزنا، و یو سړی په تاسو کې راغلی دلته زما مجلس ته او د هغه په سترګو کې ماته زنا ښکاري، څه راته ښکاري؟ زنا راته ښکاري. یو سړی خوا کې ناست و که نه، او پوه شو حضرت عثمان صاحب څوک ولیده، نو وی اوحي بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبي علیه السلام نه پس هم وحي راځي، د نبي علیه السلام نه پس هم وحي راځي. حضرت عثمان صاحب ته څنګه پته ولګېږي دې سړي دا چل کړی؟ نو حضرت عثمان صاحب واورېده. حضرت عثمان صاحب ورته وی چې نه، لا ولکنها فراست المؤمن، نه خدا صرف د مؤمن فراست دی چې په هغې باندې الله جل شانو د باندې هغه پټ څیزونه واضحه کوي چې څه ته مونږ کشف وایو. دا کرامات د حضرت علي عثمان رضی الله تعالی عنه. بل یو عجیبه کرامت اخري خبره کوم، هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کرامت دا و چې یو ورځ جهجاه الغفاري یو سړی و، حضرت عثمان صاحب خطبه وي نو په لاس کې ورسره امسا وه، خطبه وي. جهجاه الغفاري هغه عثمان صاحب سره اختلافات و، هغه امسا یې ترې واغسته او په دې ځای کې خو د ټق ماته یې کړه او ویې غورځولې داسې. هغه ورته څه ونه وي، هغه ډېر عجز سړی و حضرت عثمان رضی الله، څه ورته ونه وي. خو چې کور ته لاړو جهجاه، د هغه په لاس کې الله جل شانو چینجي وکړه او په کال کې دننه د هغې چینجو د کینسر د لاسه هغه مړ شو، تباه و برباد شو. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کرامات، دا الله جل شانو هغه له عزت ورکړو.